سلګونه افغانان چې په افغاني تذکره سره غواړي پاکستان ته ولاړ سي په سپین بولدک کې د دروازې د پرانیستلو په تمه دي. دوی د اوسېدو د محدودو ځایونو، اوږد انتظار او د سفر د لګښتونو د کموالي په شمول له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا کسان وروسته له هغه سپین بولدک ته تللي چې د چمن زرګونو اوسېدونکو تېره اونۍ خپل لس میاشتنی پرلت پای ته ورساوه. د پرلت مسؤلین وایي پاکستاني چارواکو ژمنه کړې وه چې په افغاني تذکره او شناختي کارت سره به خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي او دروازه به د تیر په څیر پرانیستې وي. خو د پلي دواړو غاړو ته انتظار مسافر وایي تر اوسه پورې دا ژمنه نه ده عملي سوې او یوازې پاسپورټ او ویزه لرونکي تګ راتګ کولی سي. زه په پاسپورټ باندې رایله کوم په شناخته کارت یې څوک نه رایله کول. پرون د دې خوا په تذکرو څوک نه ایله کوله. دروازه کې راوګرځوله بېرته واپس رایله کول. او دا خوا سم اوس په شناخته کارت باندې څوک نه پرېښود. دلته په سایوان کې هم ډېر خلک ورته ناست وو څوک چا ته اجازه نه ورکوي چې کلي موږ پرون خبر چې لارې الله دلته واده راسه کوي دا دوې زنانې مې را روانې کړي د هغه چې ورغلو نه یې پرېښو واخوا د تذکرې والا یې نه پرېښوي نه بولدک تذکره پرېښوي نه دغه بنده و دې خواته به نه راغله. په کندهار کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو خپاره کړي بیان کې د سپین بولدک چمن ترمنځ د پخوا په ډول د دروازې پرانیستل کېدل یوه اوازه بللې او له مسافرو یې غوښتي چې تر رسمي خبرتیا پورې په سپین بولدک کې انتظار ونه کړي. د سپین بولدک چمن پر لار زرګونه کسان هره ورځ کار کوي چې د تیرو شاوخوا لسو میاشتو راهیسې ژوند اغېزمن شوی. دغه کسان چې د لغړیانو په نوم یادیږي اوس بېکاره دي او د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کوي. موږ دغه غواړو چې دروازه دایمي خلاصه د وخت لپاره او د دې خلکو کار روزګار دغه دروازه دلته بل داسې کار روزګار نشته. په سپین بولدک او چمن سیمه کې دغه یو دروازه بل کار دلته شته نه. دلته بل کاروبار نه لرو. دغه زموږ لغړتوب رایله کې او زموږ دغه د ورځ پورې ضد ځای دغه خپل غوټو شی راوړو. د سپین بولدک چمن دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه مهمه سوداګریزه او د تګ راتګ لاره ده. د اوږدمهاله امنیتي او سیاسي حالاتو له امله دا دروازه په مقرر ډول تړل او بیا پرانیستل کیږي چې دا وضعیت د دواړو هیوادونو د وګړو لپاره زیاتې ستونزې جوړې کړي. بالکل بنده ده.